دوستان عزیز سلام. ما سیام پسرلای هستم، رئیس سیام بزنس. پسر کې د قدرمن رئیس صاحب کمزاده صاحب سمندر صاحب چې واقعا ما سره ډېر ښه ملګرتیا وکړه په دغه برنامه کې. ظاهري صاحب چې د افغانستان اسلامي بانک مرستیال دی، موږ سره ډېر ښه همکاري وکړه. دا کانسپټ مو ورسره شریک کړه چې دا د افغانستان په کچه د داخلي تولیداتو د ودې لپاره دا برنامه ترسره کوو او د پانګونې د فرصتونو په اړه برنامې لرو. اسلامي بانک داریم موږ سره په مالي برخه کې مرسته وکړي. د نیکه مرغه دوی لبیک وویل. فقط یوازینی دلیل چې دوی موږ سره راغلل د داخلي ارزښتونو دپاره و چې داخلي ارزښتونه باید وغوړېږي، پرمختګ وکړي. دوی موږ سره د پارټنر په توګه راغلل. آی سی سی څخه مننه کوم حجت فضلي چې واقعا هم ډېر ښه احساس لري، موږ سره مرسته کوي تر څو بهرني پانګوال وهڅو او په افغانستان کې زموږ د فابریکدارانو سره یو ځای د تولید په برخه کې دوی پانګونه وکړي. دلته نور دوستان هم شته دي. آغا خان فاونډیشن نه مننه کوو چې تقریبا 6 غرفې د دېرشو ولایتونو څخه دوی راغواړي. مختلف برخې دي، تولیدات دي، لاسي صنایع دي او دوی خپل توکي نندارې ته وړاندې کوي. ټول مصارف آغا خان فاونډیشن او نیدرلند په غاړه لري. دوی نه زه مننه کوم. شمشاد تلویزیون زموږ اعلانات نشروي. دغه برنامې ته تبلیغ پکار دی، اعلانات پکار دی چې د افغانستان په کچه باید خلک ترې خبر سي. نو دوی نه مننه کوم چې زموږ اعلانات او تبلیغات نشروي او د میډیا سپانسر په توګه له موږ سره حضور لري. زه دوی ټول نه مننه کوم او کانټینټل هوټل نه هم ډېره مننه کوم چې د ځای د برابرولو په برخه کې د سهولتونو په برخه کې که چیرې دې نه وروسته دغه کورونایي وضعیت لږ زیاتېږي یا تغییرات پکې راځي، موږ خپل تدابیر ورته ولرو. دوستانو دغه نندارتون دا یوازې نندارتون نه دی، دې کې موږ دوه ستر هدف لرو. لومړی هدف دا دی چې زموږ خلک باید د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، داخلي تولیدات باید وغوړېږي او پرمختګ وکړي. دا یو غټ کمپاین دی د افغانستان په کچه. دوم دا ده چې دلته باید په افغانستان کې پانګونه وسي. موږ د پانګونې ډېر زیات فرصتونه لرو، د ډېر یو وړوکي ساحې نه نیولی تر ډېر لوړه پورې موږ دلته فرصتونه لرو. بیا په هر زون کې فرصتونه لرو. موږ د افغانستان مختلفو زونونو ته ځو، مختلفو ولایاتو ته ځو، د افغانستان ټول فرصتونه په منظم شکل راټولو او ریاست جمهوري سره، صنعتکارانو سره، نور ټولو سوداګرو سره شریکو تر څو دوی په افغانستان کې پانګونه وکړي. زما پیغام مشخصا ځوانانو ته دی. دغه کمپاین یو هدف دا ده چې دا زموږ ځوانان ویښ سي، دغه حب الوطني احساس دوی کې پیدا سي چې دا وطن باید سره په ګډه جوړ کړو. زما ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي وایي چې چېرته مامور سم، زه هم چې دې نه وروسته فارغېږي راشه د صنعت په برخه کې، د تولید په برخه کې پانګونه وکړه. موږ په معادن کې ظرفیت لرو، په زراعت کې لرو، د انرژۍ په برخه کې لرو، ساختمان کې لرو، ترانسپورټ کې، په ټولو برخونو کې د پانګونې فرصتونه لرو. ځوانان کولی شي چې په کمو امکاناتو باندې دلته پانګونه وکړي. په آخر کې بیا زموږ پیغام دا ده چې هر هغه څوک چې دا شکایت لري چې داخلي تولیدات کیفیت نه لري، نو را دې شي نندارتون ته دې راشي، زموږ بسته‌بندي وګوري، زموږ کیفیت وګوري، زموږ د لبنیات وګوري، وچه میوه وګوري، د نور هره برخه چې دوی علاقمندي لري یو ځل وګوري، ټیسټ کړي. که مشکل و مستقیما دې ورته ووایي چې دغه مشکل لري، دا جوړ کړه، ځکه موږ دا وطن جوړو. خپل نظر دې ما سره شریک کوي. د دې په ځای چې ما اګنور کړي یا نور استفاده نه کړي یا غیبت وکړي، دغه راشه خپل نظر له ما سره شریک او که چیرې کیفیت لري نو ترې استفاده وکړه. نو دا نندارتون مشخصا دغه کمپاین دغه هدف لپاره دی چې په دې کې کنفرانسونه شته، نندارتون شته دی، دغه ترڅنګ بي ټو بي میټینګونه شته دي، بي ټو سي میټینګونه شته، بي ټو جي میټینګونه شته دي. دولت نه غواړو چې راشي د خصوصي سکتور سره کینی، عام خلک د خصوصي سکتور سره کینی، خپل خصوصي سکتور او بل سره کینی. دغه یو کال دا کمپاین چې جریان لري، دغه یو کال په جریان کې موږ توقع لرو چې نوي شرکتونه جوړ سي، خلک داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، پانګونه په افغانستان کې زیات سي او ورو ورو په خودکفایي په لور روانه سو. زه ډېر خبرې نه کوم، خبرې ډېر لرم، ستاسو وخت نه نیسم. که سوال او پوښتنه وي موږ ستاسو په خدمت کې یو. ډېره مننه جانمال صاحب. اصلا دا ایگزیبیشن، دا نمایشگاه او دا کمپاین چې د کابل نه شروع کیږي، بیا یو میاشت وروسته موږ هرات ته ځو، هغه نه وروسته بلخ ته ځو، دغه نه وروسته کندهار ته ځو، بیا خوست ته ځو، بیا ننگرهار ته ځو، بیا بیرته راځو. دا یو کال د لپاره په افغانستان کې ترسره کیږي چې
یو عملی جنبه باید ولري، دوم موږ تیوري معلومات هم راټول کړو. عملی جنبه دا ده چې خلک داخلي تولیداتونه استفاده وکړي، دوم باید پانګونه وشي. موږ دغه اگزیبیشن او نمایشگاه او کمپاین کې د بزنسونو په څو کټګوري ویشو او معلومات ورکو. د 2000 ډالر نه چې شروع وي تر $1 میلیون پورې، تر $2 میلیون پورې، تر $10 میلیون پورې چې دوی باید په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي. که یو ځوان راشي او وایي چې ما سره $1,500 ده، زه پکې پانګونه کوم، هغه باید ځان دلته پیدا کړي، صنعتکارانو سره وګوري، زموږ مشاورینو سره وګوري، په دې کمپاین کې یو ځای سي، هغه فکر باید ورته ډیولپ سي. دغه برخه ده. بله برخه چې په ټوله کې موږ هغه د تیوري برخه ده، معلومات راټولو د افغانستان د مختلفو برخونه او د منظم راهنمود په شکل، هم ویډیویي بڼه او هم متني بڼه، د یو بوکلټ په توګه ولسمشر سره، رئیس ریاست جمهوري سره او نړیوال اداراتو سره، خصوصي سکتور سره شریکو چې دا ټول افغانستان په دغه یو بوکلټ کې موږ تاسو وړاندې کوو. که تاسو غواړئ پانګونه وکړئ او دا تر کټګورایز سوی دی، دغه فرصتونه په دغه زونونو کې شته دي، دغه کاني ذخایر شته دي، دغه معدنونه دي. په دغه برخه کې بیا زموږ غوښتنه د دولت څخه دا ده چې له موږ سره همکاري وکړي. اوس وزارتونه له موږ سره ډېر کم همکاري لري، سم همکاري نه کوي. یو وزیر سره که زه وغواړم وګورم، یو میاشت کې زه ورسره کتای نه شم. په داسې حال کې چې وزیر زما دپاره مقرر شوی چې زما کار حل کړي، زما مشکل حل کړي، زما اشګاه ته راشي، ګډون وکړي، موږ مالیه ورکوو، ټیکس ورکوو، دې لپاره چې دلته یو څوک معاش واخلي، یو وزیر د معاش برابر کو او دا وزیر بیا راشي زموږ مشکلات حل کړي. ولې بدبختانه دولت لخوا همکاري ډېره کمه ده. غوښتنه مو دا ده چې په دغه کمپاین کې دولت باید په پراخه پیمانه په لوړه کچه یو ځای سي، موږ سره همکار واوسي او په ګډه دغه کمپاین پر مخ ویسو او کامیاب کړو. ډېره مننه.